سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن د سریلانکا پر وړاندې د 3 نړیوالې شل-اوریزې سیالۍ وروستۍ لوبه ترسره کړي. که څه هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 3 نړیوالې شل-اوریزې لوبلړۍ بایللې ده، په دغه لوبه کې باید ځوانانو ته چانس ورکړي. که دغه لوبه وګټي، که وبایلي، کومه فایده نه کوي. ځوانانو ته باید چانس ورکړي. ځوانان همیشه د افغان لوبډلې سره ځي او راځي، خو په لوبډله کې چانس نه ورکول کیږي. افغان لوبډلې تر شل-اوریزو لوبو وړاندې د سریلانکا سره د 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې او داسې یوه ټېسټ لوبه یې ترسره کړه چې په هغه لوبه کې سریلانکا لوبډلې هم افغانستان ته ډېره غټه ماته ورکړه. په ټېسټ لوبه کې د سریلانکا لوبډلې افغانستان ته په 10 ویکټو ماته ورکړه او داسې په 3 ورځنۍ سیالۍ کې بیا افغانستان ته 3-0 سره په لوی توپیر ماته ورکړه. نو په نن لوبه کې باید ځوانانو لوبغاړو ته چانس ورکول شي. زړو لوبغاړو خو په دغه لوبو کې ډېرې خرابې لوبې ترسره کړلې، مکمله ناکامه شوله چې هیڅ لوبه یې ونه ګټله. ځوانان به هم معلوم شي، نورو لوبو لپاره به هم تیار شي. ځوانان یو ښه استعداد لري، باید وفادار مومند داسې اسحاق رحیمي نورو ځوانانو ته هم په د اخرنۍ لوبه کې باید چانس ورکول شي. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.